ته وایې که نه چې هېڅوک در سره مینه نه کوي، خو داسې کس شته چې تا سره ډېره زیاته مینه لري. زه په تا باندې مین شوی یم. زه در سره مینه لرم تبکي. اوهو، ته تر اوسه نه یې ویښه شوې؟ ته خو ښایي لور جانې، ته به هم خو نه لرې. نن دفتر ته نه ځې لورې؟ مورې زه څو شېبې وروسته ځم. د پرون شپې په مېلمستیا کې ستومانه شوې. هله نو زه ځم چې چای تیار کړم، ته د ځان چمتو که. هله نو. که دفتر ته لاړه شم نو ښاغلی دروب به وګورم، مګر زه به څنګه د ښاغلي دروب مخې ته لاړه شم؟ نیمې جانې ستاسې شمېره مې هغه اغلې شرما چې ده که نه، له هغې نه مې ستاسې شمېره واخیسته. امر وکړئ څه مرسته کولی شم؟ تاسو د 100 بجو لپاره وخت ونیسم، د ویښتانو رنګ، شکل او قچې هر څه کولی شم. نه داسې کومه خبره نه ده. هغه ستاسې په کوڅه کې چې تبکي او د هغې کورنۍ ژوند کوي که نه؟ اوهو تبکي خو ډېره ښه جلۍ ده، هېڅ جوړه نه لري، څه ښایست او څه اخلاق لري. بس هغه له ماشومتوب نه یوه ستونزه د لري. هغې ماشومتوب تر اوسه کله خلاص شوی؟ د هغې په څېره کې څومره معصومیت ښکاري. زه تبکي ډېره ښه پېژنم. تاسو بس ماته د هغې د مور او پلار په اړه ووایئ چې هغوی څنګه خلک دي. ډېر ښه او باعزته خلک دي، نه دروغ وایي او نه کوم غلط کار کوي، او هغوی ډېر اخلاقي خلک هم دي. خو هغوی که نه یوه ډېره لویه ستونزه لري. ستونزه؟ څنګه ستونزه؟ هغه داسې ده چې هغوی ډېر غریب خلک دي، په کرایي کور کې ژوند کوي. پخوا خو یې هر څه درلودل، خو بده ورځ ورباندې راغله او خپل هر څه په اګره کې له لاسه ورکړل، او دلته په نویډا کې د ژوند جوړولو هڅه کوي. خور جانې پیسې لري او که نه لري، خو د دوی کور د نیکیو نه ډک دی. خور جانې نیکي خو تر ټولو لویه شتمني ده نیمې جانې. ستونزې نو څه دي؟ کله ځي او کله راځي. ښه، ډېره خوشحاله شومه چې خبرې مې وکړې. اوس تلیفون ږدم. ښه، خدای په امان. مننه خور جانې، مننه. زرکه بهانه زویه، څه وکړم پلار جانه، دا خو هېڅ نه جوړېږي. که دا داسې ګلو بل شي نو مور به در باندې ډېره په غوسه شي. که چیرې دا انسان هم وي او زما مور داسې وزوره وي نو هم داسې به حال وي. ښه نو پلار جانه، زه به بل ګروپ راوړم. دا ګروپ څنګه مات شو؟ خو شو چې مات شو که نه، که نه وای مات شوی نو ته به یې ځورولې وای. څنګه؟ اوهو دا څنګه مونږه پرېږده. دا په لاس کې دې څه دي؟ زه راغلی یم چې همدا درته ښکاره کوم. څنګه دی؟ دا خو ډېر ښایسته دی وسندره جانې، مګر د چا لپاره دی؟ دا شال خو نوې ناوې ته وړل کېږي. ځکه خو مې راوړی. دا شال د دې کور راتلونکي ناوې ته وروړمه. پوهېږې زه د دروف لپاره ریبارۍ ته ځم. ولې د یوې بېوزلې نجلۍ ژوند ورته تباه کړی. بیا موبایل وکړه. دروف نجلۍ خوښه کړې ده او هغه د واده لپاره هو ویلي. په تیږې باندې ګلان راشنه شوي، خو زه خبر نه یم. واه، هغه نجلۍ څوک ده؟ تبکي. رښتیا لورې، ته د ژبې بندېدو ستونزه لرې که نه؟ څه شوي؟ ستاسو تبکي نه خوښېږي که څنګه؟ نه نه، تبکي خو زما ډېره خوښېږي، مګر هغه کومه ستونزه چې لري که نه، ته خو د هغې په اړه پوهېږې. هغوی خوراکیان ډېر غریب خلک دي، په کرایي کور کې ژوند کوي. هغوی خو پخوا هر څه درلودل، خو بده ورځ ورباندې راغله او په اګره کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. زه په هر څه باندې پوهېږم، خو زه یوازې تبکي ته ګورم. د هغې په مخ کې د هغې هیڅ کومه ستونزه اړینه نه ده، کوم ارزښت نه لري. د هغې اخلاق دي چې د هغې مور او پلار له ماشومتوب نه ورته زده کړي دي. له دې نه پرته نور نو موږ څه غواړو ووایو؟ بلکل. نو ځکه ما پرېکړه کړې چې زه همدا نن ورځمه د هغې مور او پلار خواته، د هغې د ریبارۍ لپاره. او هو رښتیا
مور جانم ځان سره بیایم. مور مې سنجای سره محبت ته تللی هغوی ته یې بیا وروسته ووایه او اوس ته لاړه شه په داسې یو ښه کار کې نه باید ځنډ وکړو. هو. اوهو پام کوه مشرې زه خو نه پوهېږم چې مشرې خوښ یې او ولې موږ داسې غریبې او پخوانۍ سیمې ته راوستې یو دلته خو زموږ موټر هم نشي راتلی او دومره درانه شیان هم راباندې وړي زموږ ټول نوکران به په کور کې په کراره ناست دي. تاسې دواړه څه شوئ؟ دلته یو زر راشئ. مشرې خوښې تر دې ځایه خو راغلو اوس ووایه کنه چې نجلۍ څوک ده؟ تر اوسه مو چې صبر کړی نو لږ نور هم صبر وکئ بیا خپله مو وګورئ چې نجلۍ څوک ده. رښتیا تاسو هغه نجلۍ پیژنئ؟ پته خو یې همدا کور دی. موږ هغه پیژنو؟ موږ یې پیژنو؟ السلام علیکم. سلام. تاسو بخښنه غواړم تاسو مې ونه پیژندلی. کله مو چې یو بل هیڅکله نه وي لیدلي نو تاسې به څنګه ما وپېژنئ؟ اوه خو زه ستاسې لور پیژنم. په کوم دفتر کې چې ستاسې لور کار کوي که نه هغه زما د زوی دی. تاسو د ښاغلي دروف مور یې؟ هو خورجانې. راځئ که نه راځئ. دا د دروف مور ده. ادیتي دلته راشه لورې. او دا ادیتي ده زما کشره لور ده. ادیتي دا د ښاغلي دروف جان مور ده. سلام. او زه یو کوچنی زویم لرم شوب ښوونځي ته تللی او دا یم پلار دی. سلام علیکم. سلام علیکم. دوی څومره با اخلاقه او ښه خلک دي او دا دواړه زما د لیوره انګورګانې دي پریتي او سومن. سلام علیکم. کینئ. ادیتي لاړه شه میلمنو ته اوبه راوړه. سمه ده موري. آغا بخښنه غواړم موږ نه پوهېدلو چې تاسو راځئ میرمنې که نه نو یو څه مو تیارول. اوبه واخلئ. مننه کوم. خورجانې زه دلته د یو ځانګړي کار لپاره راغلی یم. مهرباني ووایئ موږ تاسو لپاره څه کولی شو؟ د کار کولو لپاره خو زه راغلی یم بس ستاسو مرسته او ستاسې رضایت ته اړتیا لرم. دا شګون دی. زه راغلی یم چې د خپل دروف لپاره ستاسې لور وغواړم که ستاسې خوښوي. که چېرته تاسې ومنئ نو زما انګور به شي ستاسې نازولې لور تبکي. مشرې زموږ مشره خوښې خو له تتله خلکو نه ډېره کرکه لري همداسې نه ده؟ نو دا څه دي د لیور جان لپاره دا تتله تبکي غواړي؟ ها څنګه؟ هغوی خو موږ ته ویلي وه چې تبکي له کوره وباسو که نه مګر دا زه ورسره خبرې کوم. مشرې خوښې یوه شېبه یوه اړینه خبره لرمه. موږ په کور کې هم خپلې اړینې خبرې کولی شو. اوس چې دلته د کوم کار لپاره راغلی یو هغه خو ترسره کوم. بخښنه غواړم داسې یو ناڅاپه پرته له دې چې تاسې ته خبر درکړم د ریبارۍ لپاره راغلم. خو زه څه وکړم ستاسو لور تبکي مې دومره خوښه شوې چې هېڅ مې خپل زړه به نشي صبرولی. لومړی خو زه باید خپل ناوې ته شګون ورکړم. په لومړۍ لیدنه مې نجلۍ خوښه شوه. واخله لورې. بس تاسې دا شګون ومنئ او د دې اړیکې لپاره هو ووایئ.
مننه کوم تروري ترور مو وایه لور جانې وروسته له دې نه ورته مور وایه اوس خو زموږ اړیکه ټینګه شوه. زه پوهېدلی شم چې زه داسې یو ناڅاپه راغلم. ستاسو لپاره دا ډېره لویه پرېکړه ده، نو کیدای شي فکر کولو ته وخت اړتیا ولرئ. تاسو فکر وکړئ، زه به بیا هم همداسې شګون راوړم. خور جانې ستاسو شګون زموږ د سترګو په سر. تاسو د دې شګون پر راوړلو سره موږ ته ډېر زیات عزت راکړی. هو موږ په خوب کې هم داسې فکر نه کوو چې زموږ د لور لپاره به داسې یو اړیکه راشي. که رښتیا ووایم خور جانې، که زموږ طبقې ستاسو د کور نه وشي نو زموږ لپاره تر دې لویه خوشحالي نه پیدا کېږي. مګر خور جانې یوه خبره باید په پیل کې وکړو. وګورئ تاسو خو طبقې پیژنئ که نه؟ او په دې خو به هم پوهېږئ چې هغې سره که طبقې مې منلې ده نو د هغې ټولو ستونزو سره اوس د هغې هره ستونزه زموږ ستونزه ده. دا په دې معنا ده چې تاسو کومه ستونزه نه لرئ. که چېرته ما ستونزه درلوده نو شګون مې ځان سره راوړه. مونږ ستاسو د شګونو منه مېرمنې. که رښتیا ووایم نو د دې شګون په منلو سره تاسو موږ باندې ډېر لوی احسان وکړ خور جانې، ځکه چې د طبقې په شان نه وې هېڅ چېرته نه شو پیدا کولی. د کور په کارونو کې مونږ خپله ملا ماته کړله، مګر دوی ته خو هېڅ توپیر نه کوي. او د توتلې نجلۍ ته ووایئ چې له دې نه ښه ناوې نه پیدا کېږي، همداسې نه ده؟ که د هر څه د پوهېدل نه وروسته هم تاسې دا اړیکه منئ نو مېرمنې بیا له موږ نه هم نیکمرغه خلک نشته. خور جانې اړیکې خو له پاسه تړل کېږي او ستونزې څه دي، کله ځي او کله راځي او د وخت په تېرېدو سره پای ته هم رسېږي. همداسې ده او که نه؟ نو بس وروسته له دې ستاسو طبقې زموږ شوه. خورې تا واورېدل ترورجانې څه وویل؟ اوس ښاغلی دروف ستا شو. راځه نو. دفتر ته روانوي؟ اندېښنه مه کوه، زه ستا ډېر وخت نه نیسم لورې. راځه دلته کښېنه له ما سره. لورې اجازه راکړه، راځه دلته. شاباس. دا زموږ خانداني کړی دي. دا ماته د دروف انا راکړې وې په شګون کې، او زه یې تا ته درکوم.
ته خو خوشاله یې که نه لورې؟ زما نبي څومره ښکلی ښکاري. خدای دې له بده سترګو وساته. ښه نو زه به نور ستاسې وخت ونه نیسم. اجازه راکئ. لږ خو صبر وکئ، خو له خو مو خوږه کوي. عدتي لاړه شه، له کوټې نه میټایان راوړه. سمه ده مورې. مورې هغه میټایان خلاص شوي دي. مام د معبد نظر تاسو ته راوړو. دا خو نوره ښه خبره ده. مبارک مو شه. ښه نو اوس ماته اجازه راکئ، ځکه چې زما له تلو نه وروسته به تبکي تاسو ټولو ته خپل د زړه خبرې وکړي که نه؟ او تاسو هم که نه ښې ډېرې خبرې ورسره وکئ، ځکه چې دا اوس د ډېر وخت لپاره دلته نه پاتې کېږي. ښه نو موږ به لاړ شو. د خدای په امان. راځئ، سمه زه به ده. مو تر دروازې راځئ. ورسوم. راځئ. پونم جانې، آیا ستا باور کیږي چې دا زموږ تبکي لپاره به زه خو هیڅ نه پوهېږم چې دا ټول څنګه دومره زر څنګه وشول؟ تبکي ته وګورئ، بیا به مو باور وشي. تبکي لوره، دې ته وایي د خدای پاک مهرباني. تا بالکل رښتیا ویلي و لوره. ستا لپاره هم هغه کس پیدا شو چې درته تاج محل جوړ کړي. زه نه غواړم داسې توسلې جلۍ سره واده وکړم. ورور جانه، هیله کوم دا واده له منځه مه وړئ. هره جلۍ باید په درناوي سره له کوره ووځي. هیله کوم تاسو ته عذر کوم. ستا د واده لپاره مو چې کوم پور اخیستی و، د هغه پور له امله مو خپل هر څه د لاسه ورکړه او زموږ کور هم پکې لاړه. ناکامه مېرمنې نجلۍ، ته تلئ، ژبه دې بندېږي تر څو چې ښه په زوره ونه وهل شې. ستا موټر حرکت نه کوي. ته وایې چې هېڅوک در سره مینه نه لري، خو داسې کس شته چې تا سره ډېره مینه کوي. زه در سره مینه لرم. زه در سره مینه لرم. ته دې ټولو په مخ کې باس زما سپکاوی یې کوم، نو ځکه ما له دې سره واده ونه کړ. لورې، بد وختونه پای ته ورسېدل. اوس به هېڅکله ستا په ژوند کې غم نه راځي. تبکي لورې، واخله لورې، خوله دې خوږه که. مورې، زه دا واده نشم کولی.